اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما خوږو مشرانو او همزولو کشرانو، زه نن په دې شیشه چې راغلم بیا دوباره. نوم مې اسد دی، د درې کلي یم او د شیرزمین ځای یم. زه اول د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ما په دې شیشه باندې ویني، او بیا د هغې نه پس زه د دې علاقې د مشرانو د صوابای د منیرای د کالا درې پنجپیر زمونږ په دې کور پرې جوړولو کې چې چا کوم کردار ادا کړی دی، که هغه د منډو او د تړلو دی او که د دواګانو دی، د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوم د زړه د کومې نه. نومونه یې نشم اخیستی، ډېر زیات دي او ډېر لږ وخت دی، نو ځکه زه په شارټ کټ باندې دا وایم چې د هغې مشرانو ډېره زیاته شکریا، یو جهان مننه د زړه نه. او بیا چې زمونږ د روغې له کوم خلک راغلی وو، زما د نږدې ټولو علاقې او د لرې نه کوم خلک راغلی وو او په موږ کوم خوشحاله وو، زمونږ پورې کورنۍ جوړولو باندې د هغې ډېره زیاته شکریا، ډېره زیاته یو جهان مننه د هغې خلکو چې چا زمونږ پورې خوشحالۍ کې موږ سره شرافت کړی دی او چا موږ ته دواګانې کړي دي. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم. الان کې زما په هغه ورځ ملاقات ونه شو زما د خلکو سره چې ولې زه سیټ ته وم او لکه ملاوېدی نه شم که نه دي. الله پاک ته د هغې خلکو قدر وکړي. ډېر زیات زه خوشحاله وم چې په موږ کوم خلک خوشحاله او دوی موږ ته راغلي وو، نو ما سره بل الفاظ نشته چې زه د هغې څنګه شکریا ادا کړم. او پاتې زمونږ دا نورې مسلې دي، طرفګانۍ دي، نو زه وایم چې د الله د رضا دپاره د ډي آر سی مشرانو او زما د دې علاقې مشران د الله د رضا دپاره موږ د دې کې راپاسئ چې څنګه خدای پاک دا زموږ د کور مسله په دې مشرانو په ذریعه باندې موږ د خدای پاک حل کړه او د دې خویندو میندو او د مشرانو د کشرانو په دواګانو باندې. نو زه ډېر زیات شکرګزار یم او الله پاک ته هغوی ته ټولې خوشحاله د دنیا او د آخرت ټولې وښیو. او زه د خپلو د کشرانو او د مشرانو طرفه ډېر زیات شکرګزار یم د دې خلکو چې دا کوم خلک موږ ته راغلی دی. او که زمونږ نه دې کې څوک پاتې شي په وینا کې او بیا د هغې نه پس موږ له راغلي یو مبارکۍ له، نو د هغې یو جهان مننه. او که څوک پاتې شوي د هغې زه معذرت غواړم، د موږ نه خفه کېږي ما ډاون ټایم وخو، نو که موږ چاله ټایم نه ورکړی د هغې موږ معذرت غواړو جي. او زمونږ خاص کر لکه د ډي آر سی مشران چې د صحابه کوم دي د هغې ډېر زیات شکرګزار یم. او زما د کلي کور چې کوم مشران دي موږ له دې کې منډه تړله والې ده، لکه د منیری جاوید ماما جي شو او خاص کر مسعود جبار ماما شو او پیاز علي کاکا شدا صاحب وغیره دي سره نور مشران هم دي کې شامل لکه دې سره موږ لکه منډه تړله والې ده. نو زه د هغې ډېر زیات شکرګزار یم. د الله دې د ټولو خلکو قدر وکړي چې زمونږ په دعاګانو کې یاد ساتي او مخکې به مونږ یاد ساتي او مونږ له براروان وخت کې هم منډې تړلې وي. مونږ وایو چې خدای پاک دې زمونږ دا ژوند جوړ کړي او زمونږ د بچو دا ژوند خدای پاک جوړ کړي او مونږ د خدای پاک د دې مسلو نه خلاص کړي. نو دا به ستاسو په تعاون سره او ستاسو په دعاګانو سره کېږي. نو نور الفاظ را سره نشته، نور خبرې نشم کولی. او الله پاک دې ستاسو قدر وکړي. یو جهان مننه، یو جهان مننه. ډېره شکریا د دې خلکو د عوامو زه ادا کوم چې موږ په دعاګانو کې یاد ساتي. یو جهان مننه جی، ډېره مهرباني. نور به سره زما را کشر نور خبرې وکړي. په الله ګران شي جي، مهرباني. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ساجد نوم دی او د کمین زه یم د درې کلي نه. زه اول د ټولو نه د حکومت خاص کر د ډي پي او صاحب او د ډي ایس پي صاحب ایس ایچ او صاحب چې موږ له ډېره ښکلې سکیورټي را کړې وه، خپله هم موجوده و او زموږ هغه روغه ډېر خیر خیریت سره وشوه. زه د هغې ډېر شکرګزار یم او د جرګې مشرانو هم ډېر شکرګزار یم چې زموږ دا مسله یې حل کړه چې زموږ د کشرانو ته موږ ته هم ازادي میلاو شي. او دا مخکې مسلې پاتې دي، د کډي شوه، داسې یو دوه ځایه نورې مسلې دي. د مشرانو ته خواست دی چې دې کې هم پاسئ او تاسو موږ ډېر شکرګزار یو چې موږ له د ښه ژوند موقع راکوي او دې کې پاسئ.